د افغانستان پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات وایي د افغانستان دفاعي سیستم باید پیاوړی شي. هغه د طالبانو دفاع وزیر ته یو نوی پیغام هم ورکړی دی. هغه په خپل پیغام کې ویلي دی باید د افغانستان زمینی ځواکونه پیاوړي شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات د افغانستان دفاعي سیستم د تقویت کولو لپاره د دفاع وزیر ته جدي هدایتونه ورکړي. په وروستیو خبرو کې سمیع سادات ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت وضعیت د پیاوړتیا لپاره جدي ګامونه اړین دي. هغه په ځانګړې توګه د دفاعي سیستم د پرمختګ او همغږۍ اړتیا یادونه وکړه. سمیع سادات د دفاع وزارت په وړاندې جدي غوښتنه لري چې پکې دفاعي توان د پراختیا پر اهمیت ټینګار شوی. هغه وویل که موږ باید د خپلو امنیتي ځواکونو په تجهیزاتو، روزنې او ظرفیت کې پراختیا راولو. دا یوازې د هیواد امنیت لپاره نه بلکې د سیمه ییزو ګواښونو پر وړاندې هم اړین دي. د هغه په وینا افغانستان باید د خپلو ځواکونو د ټکنالوژۍ او تخنیکي وړتیاو پر زیاتولو باندې تمرکز وکړي ترڅو د هر ډول ګواښونو سره مقابله وکړي. هغه په ځانګړي ډول د هوایي ځواک او زمیني ځواکونو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی مهم وبلو. سمیع سادات د دفاع وزیر ته پیغام دا و چې د ملي دفاعي سیستم تقویت د هیواد د ملي امنیت پیاوړتیا او د سیمې د ثبات لپاره مهم دي. افغانستان باید د خپلې دفاعي ستراتیژۍ د بیا غور او پراختیا لپاره له ټولو لازمو اقداماتو څخه کار واخلي. د افغانستان د دفاعي سیستم په تیرو کلونو کې د بې ثباتۍ او جګړو له امله کمزوری شوی و، خو سمیع سادات په اند د دفاعي ځواکونو نوي تجهیزاتو ته اړتیا ده او د روزنې په برخه کې باید زیات تمرکز وشي ترڅو د افغانستان د ملي امنیت ته لا زیات پیاوړتیا ورکړل شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.